ډیر ځوانان دا یو خبره کوي چې ما سره جنې دوکه وکړه، ما سره دوکه وکړه. ځوانا دا نننۍ ویډیو چې دا ستاسو لپاره ده. دا خبره مې همیشه په یاد ولرئ. په مینه کې همیشه هلک بربادیږي، جنۍ نه. هغه پخوانی وخت چې خلکو به وی چې جنۍ چا سره مینه وکړه نو د هغې زندگی ختم شو. هغوی دپاره یو نه یو هلک شپه او ورځ محنت کوي. ځوانانو که تاسو خپل ژوند جوړ نه کړئ نو کوم یو پلار به خپل لور چې د هغه تاسو له درکوي. د مینې په جال کې مه غورځېږه. ژوند دې جوړ کړه، مینه به پخپله پیدا شي. ضد د محبت نه بلکې د منزل ولره. ته په خالی جیب بازار ته لاړ شه، بیا به درته د خپل حیثیت پته ولګي. د مصیبت په وخت کې د مرستې غوښتنه وکړه، د کافي خلکو اصلیت به درته معلوم شي. ګرانه، چا سره چې هیڅ نه وي د هغه هیڅ عزت نه وي. کله چې تا سره پیسې نو دا مینه ډیریږي، کله چې پیسې کم شي نو دا مینه هم بیا ورو ورو کمیږي. نن سبا خلک پیسو ته اهمیت ورکوي، انسان ته نه.